سلامونه نیکې هیلې ټولو لیدونکو ته نن د 1403 کال د سنبلې د میاشتې 22مه نیټه د جمعې ورځ ده. دغه د ملالۍ څلور لارې نه تر زاړه ګمرکه پورې یو ځل بیا دغه رکشا او دغلته یو موټر ولاړ د سره ښکر په ښکر سوي دي. نو طبعا دا به د ډریورانو ستونزه وي چې د ډرایورۍ موټروانۍ اصول به نه مراعات کړي، خو ولې تر ټولو غټه ستونزه دلته دا سړک ده. تاسې بیروبار یې او دغه سړک چې بیخي ډېر کمزوره ده، ډېر وړوکی سړک ده، تر ملالۍ څلور لارې او زاړه ګمرکه پورې ډېر بیروبار یې. نو جدي غوښتنه د دولت نه دا ډېره جدي غوښتنه ده. باید دغه ټول لیدونکي څوک چې ګوري مخکې شیر کوي، د کمنټونه ورته وکړي، دغه دولت مسؤلینو نه غوښتنه وکړي چې دغه سړک بیرته تقریبا څلور سرکه کې هغه د څلور لارې نه تر نوران هسپتاله پورې څلور سرکه ده، ډېر ښه سفر پې کېږي. خو ولې هغې نه دې خواته موږ د ډېرو حادثو شاهدان یو. نو دغه سړک ډېر ضروري ده، او که نه موږ به بیا دولت نه غوښتنه کوو. زه خپله ولاړ دا څو ورځې غواړم چې لاړ شم ناحیې ته ښاروالۍ ته چې ښه درانده درانده جمپونه واچوو، ځکه چې ډېرې حادثې کېږي. نو دغه ویډیو مخکې د سره شیر یې کوي او مننه.